السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به راترک روغ یاست. ملګرو زه عبدالقیوم تان مې یو نوې ویډیو ته حرکلی کوم. ملګرو نن ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپله موبایل سټوریج یا حافظه له ډکېدو څخه مخنیوی وکړو. دا د موبایل له حافظې ډکېدو مخنیوي لارې چارې دویمه ویډیو ده. نو دغه ویډیو هم در سره وګورئ که مخکینۍ ویډیو مو در سره نه وي کتلي نو چینل کې ویډیو شته، لازمي هغه ویډیو هم وګورئ او پسې دا ویډیو هم وګورئ. او بله ویډیو هم موږ په همدې باره کې لرو. نو چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه چې هغه ویډیو هم بیا تاسو ترلاسه کړئ. نو تاسو بهر څخه مخکې لاړ شئ پلی سټور ته، تاسو به ډوپلیکیټ اپلیکیشن له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دا هغه اپلیکیشن د ملګرو چې تاسو موبایل کې دوه فایله وي، دوه عکسونه وي، دوه ډاکومنټ وي، نو دا د په واسطه ختموي. هغوی هسې چټي ځای نیولی نو ته یو ډیلیټ یو وخت درنه نیسي. او بله خبره دا ده چې موبایل حافظه ډکوي. نو تاسو بهر څخه مخه لاړ شئ، دغه اپلیکیشن به له پلی سټور څخه راښکته کړئ. زه به یې خلاص کړم. دلته به سټارټ باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، دلته به سټارټ باندې ورته کلیک واخلو. ملګرو دا څو برخې لري. دلته یې لیکلي ایمیج تصویران ډوپلیکیټ یا هغه درته ختموي، ویډیو ډوپلیکیټ یا هغه هم درته ختموي، او بل آډیو هم درته ختموي، فایل هم درته ختموي. آل هر څه په موبایل کې موجود وي او دوه ځای وي نو هغه درته ختموي. صحیح ده ملګرو، دا به له پلی سټور څخه پیدا کړي. دا کوم نوم درته په سکرین ښکاري ډوپلیکیټ، دا به واخلئ او په پلی سټور کې به یې ولیکئ او دغه اپلیکیشن به راښکته کړئ. زه ایمیج ختموم، ایمیج باندې به کلیک اخلم. که ویډیو ختموم، ویډیو باندې به ورته کلیک اخلم. اول ایمیج باندې ورته زه کلیک اخلم. صحیح ده ملګرو، دغه ایمیج باندې ورته ما کلیک واخیست. ملګرو دلته به یو څه سرچ کوئ. صحیح ده، دلته به درسره کې تاسو ښکاري چې ویل د سکینر د فایلونو پلیز وایټ ویل یو څه لږ صبر وکړئ ځکه چې دغه سرچ کېږي او سرچ نه بعد به دلته خپل پروسس ترسره کوي. پروسس نه بعد به موږ ته ډیټیل راکوي چې کوم تصویرات دوه ځایه موجود دي په حافظه کې، هغه به موږ بیا ډیلیټوو. صحیح ده، په هم ډېره اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ دا ختم کړئ. ملګرو تاسو وګورئ چې دغه تصویران دي دوه ځایه موجود دي. صحیح ده، دغه تیار پیدا کړل، را به سو په دغه به ورته کلیک واخلو ډیلیټ. کله هم ډیلیټ باندې کلیک واخیست یو تصویر به په حافظه کې پاتې کېږي، دا بل به له حافظې څخه ډیلیټ کېږي. صحیح ده ملګرو، دا وګوره ملګرو دغه په خپله طریقې سره یعنې کوم اپلیکیشن دې لپاره جوړ ده ډوپلیکیټ دا به ختموي. ان تصویران یې صفا کړه. اوس ویډیو هم ختموو، آډیو ته هم راځو. اوس آډیو باندې ما کلیک واخیست. نو دا کوم موبایل کې کوم آډیو دی هر کونج کې دا به سکین کوي. کوم هغه آډیو چې دوه ځای موبایل کې موجود وي نو دا به پیدا کوي او هغه به ډیلیټ کوو. صحیح ده ملګرو، ځکه چې موبایل حافظه مو کمه وي په دې طریقه یې کولی شو چې موبایل حافظه یا سټوریج له ډکېدو څخه مخنیوی وکړو. صحیح ده ملګرو، دغه هم ډېر آډیو پیدا کړل چې دغه هم دوه ځای په موبایل کې موجود دي. دا هم زه ډیلیټ کوم. صحیح ده ملګرو، دا هم ما ډیلیټ کړل. صحیح ده، دې سره موبایل حافظه یو څه ډېره د ډکېدلو مخنیوی کوي. دغه نه ملګرو ما آډیو هم ډیلیټ هم کړل. صحیح ده ملګرو، اوس فایل هم کولی سم، ویډیو هم کولی سم، آل هم کولی سم. زه به همدغه یو کټګوري ترسره کړم ځکه بیا ویډیو ډېره زیاته غټېږي. نو دغه طریقه سوه ملګرو، تاسو وګورئ چې دغه سکین کوي. تل په څېر د نورو ویډیو آډیو طریقه ټوله یو شی ده، خالي دلته سکین کوي. دغه کوم لوډینګ پروسه ده دا پای ته رسېږي او هغه ویډیوګانې به درته پیدا کوي چې دوه ځایه موجود دي. صحیح ده ملګرو، نو دغه په همدغه طریقه سره کېږي. نو تاسو ورڅخه مخه لاړ شئ، د اپلیکیشن به راښکته کوئ. موبایل کې دغه ویډیو دوه ځایه موجوده ده. نو ملګرو فایده یې کړه، یو یې تیار سلیکټ کړې ده، زه به دا ډیلیټ کړم. صحیح ده ملګرو، دا ما پیدا کړه او ډیلیټ مې کړه. یو ویډیو په موبایل کې پاتې سوه، بله ویډیو له موبایل څخه ډیلیټ سوه. په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه دوه ځایه ویډیو وي، آډیو وي، تصویر وي، په همدغه طریقې ډیلیټ کولی شئ. موبایل حافظه به هم تاسو نه ډکېږي. نو دا اپلیکیشن لازمي درسره راښکته کوئ پلی سټور څخه او دغه طریقه ترسره کړئ ځکه چې تاسو موبایل حافظه هم ډکه نه سي. او بله خبره دا چې که دوه تصویران سره موجود وي هغه به لټوي او هغه به ډیلیټ کوي. نو په دې طریقې تاسو کولی شئ چې فایده یې او ډیلیټ یې کړئ. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت، ښې شېبې، الله مو مل شه.